بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال تاسو ګورئ ایس جی فورکس چینل. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د فورکس مربوطه مهمه او اساسه موضوع شروع کوو چې هغه کینډل سټیک دی، چارت دی. چارت څنګه مطالعه کولی شو او همدې سره څنګه کې به موږ یو مهمه سټریټیجي هم مطالعه کوو چې تاسو د پروفیټیبل ټریډ کولی شئ. په کم یو کینډل چې راښکاره شي تاسو باید کم ټریډ ولګوئ. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ هغه مهم کینډل لپاره کې هم غږیږو چې راځي شروع کوو. لومړی چې د کینډل په دوه رقمه نړیواله سطح باندې لیدل کیدای شي چې دوه شکل دي. یو چې د رنګه شکل دی، بل چې د ساده شکل دی. ساده شکل دا دی، رنګه شکل دا دی. سیده نمونه ټول یو رقم دي، صرف چې د شکل کې فرق کوي. بعضې خلک د رنګه سره عادت دي، بعضې خلک ساده سره. چې تاسو په هر یو کې کولی شئ ټریډ وکړئ، هماغه شی چارت ځان ته جوړ کړئ، هماغه شی رنګ ورکړئ خپل چارت ته دی. او انشاءالله په راروانو ویډیوګانو کې به څنګه چارت ته رنګ ورکولی شئ په MT4 MT5 کې او نور پلیټفارم کې. انشاءالله په روانو ویډیوګانو کې په هغې هم غږیږو. دا به ورته اسانه شي، خو دا ستاسو خپله خوښه ده چې چارت څنګه انالایسس ښه کولی شي، هماغه رنګ کې چارت ځان څخه غوره کوي. صحیح ده. خو مهم او اساس چارټونه چې کارول کېږي هغه رنګه چارټونه نن سبا کارول کېږي. راځئ چارت څنګه مطالعه کېږي. چارت چې دی د مین ساحې ته بډې وایي، یعنی دواړه چې دا دواړه تاسو ګورئ دواړو ته نومونه یو رقم دي. دې ته د مینز ساحې ته چې دی دې ته بډې وایي. دا چې کوم ډبل ساحه ګورئ، د دې نه بره چې دا کومه لکۍ غوندې تلي یا سلیکر ختلي، دې ته وینګز هم وایي، دې ته شیډو هم وایي، یعنی برنۍ بره چې تلي هغې ته اپر شیډو وایي، یعنی بره سوری. او چې کوم لاندې تلی دی، دا لاندې چې تلی دې ته وایي لور شیډو. او سټارټ چې کوم مثال دا کینډل کوم ځای نه سټارټ شوی دی، نو مطلب دا بره تلی، نو دا د کوم ځای نه چې سټارټ شوی دی ته اوپن وایي، سټارټ وایي، یعنی شروع د کینډل وایي. او چې کوم ځای کې بند شوی دی دې ته وایي کلوز کینډل. صحیح ده. همدا شانتې د بره ساحې ته های وایي، بره ساحې ته های وایي، او لاندنۍ ساحې ته لو وایي. دا دواړو ته نومونه یو رقم دي، بس صرف په دې یو ځای کې فرق دی چې لاندې کینډل چې دی هغه بره شروع کیږي او کلوز چې دی لاندې کیږي، ځکه چې لاندې بره نه لاندې راځي که نه سیل موډ کې. یعنی دلته نومونه تاسو ګورئ، دا بیرش دی او بولیش دی. بیرش مطلب لاندې تک، بولیش مطلب بره تک. راځئ چې مهم او اساس یو سټریټیجي تاسو سره شریکه کړم، هغه ډوجي سټریټیجي ده. ډوجي کینډلز دي چې په ډوجي کینډلز په راښکاره کېدو سره موږ څه شی وکړو، مارکیټ کې کم بدلون راښکاره کېږي او کوم اقدام باید موږ وکړو. راځئ اول چې دی په څلور رقمه کینډلز، ډوجي کینډل څلور رقمه دی. کامن دی ته ډوجي سټار هم ویلی شو، لانګ لیجډ ویلی شو. بل کینډل چې دی هغې ته ګریپ سټون وایي، بل ته ډریګن فلای وایي. تاسو ګورئ چې کامن یعنی ډوجي سټار چې دی هغه وړه شیډو لري او وړوکی بډي لري. او لانګ لیجډ چې دی هغه لږ اوږده شیډو لري او بډي چې ده بډي خو ټول واړه ده. صحیح ده. همدا شانتې ګریپ سټون چې دی د هغې لاندې شیډو وړه شیډو ده او اوږده لکۍ ده. همدا شانتې د ډریګن فلای چې دی د ډریګن فلای بره وړه شیډو ده، لاندې لکۍ غټه ده. صحیح ده. راځئ چې مخکې لاړ شو. مخکې چې دی ډوجي یا دلته چارټو کې موږ اګزامپل در سره شریکوو چې تاسو باید ډوجي سټار باندې کم وخت ټریډ ولګوئ. نو تاسو ګورئ چې ډوجي سټار دا انګلیش تاسو ځان سره وګورئ. که تاسو په پښتو باندې صحیح پوه نه شوئ، په انګلیش وګورئ. انګلیش زموږ ویبسایټ هم آنلاین sjaaron.com، زه به سره لینک په ډسکرپشن کې شیر کوم، هغې ته هم لاړ شئ او زموږ کنټینټس کوم معلومات موږ په انګلیش کې لیکلي هغه هم تاسو تعقیبولی شئ. راځئ ډوجي سټار ته. ډوجي سټار چې دی ډوجي سټار اګزامپل دلته ګورو موږ. ډوجي سټار دلته یو اګزامپل دی چې تاسو دا ډېر مهم او اساس دی. دلته تاسو ګورئ چې دلته یو ډوجي جوړه شوې ده. چېرته جوړه شوې؟ دا د ډوجي چیرته جوړه شوې؟ بره ساحه کې. ټرینډ مارکیټ بره تللی، دلته ډوجي جوړه شو. نو ډوجي مطلب دا دی چې مارکیټ به اتمن نه، مطلب که ډوجي جوړه شي نو مارکیټ داسې ښکاري چې ریورسل موډ ته به ځي، یعنی واپس امکانات شته مارکیټ واپس تاو شي. د کنفرمیشن دپاره باید تاسو چې کله ډوجي جوړه شي تاسو باید څو کینډله صبر وکړئ. هغې نه پس ته چې کله مارکیټ تاسو احساس وکړئ چې اوس به لاندې ځي، یعنی مطلب یو کینډل بره ټرینډ لاړو. صحیح ده. دلته بره ډوجي جوړه شو. ډوجي جوړه شوه، دلته مارکیټ به اوس موږ ته ښکاري لاندې به ځي. نو که چیرې دا اوس اپر بره نور هم کینډلې جوړې کړي نو مطلب ډوجي اوس کار نه کوي، دلته دا مارکیټ به لاندې ځي.
نو د دې لپاره چې ډوجي جوړیږي په بره تلې مارکیټ او به بره ډوجي جوړ شي مارکیټ به امکان شته چې لاندې لاړ شي. د دې لپاره باید موږ صبر وکړو چې دلته څو کینډل سره جوړ شوي دي، څو کینډل یو 2 کینډل جوړ شي د لاندې لپاره. هغه نه بعد موږ انټری کوو او لاندې ساحه کې موږ خپل ټیک پروفیټ جوړو، بره د ډوجي په سر سټاپ لاس جوړو. صحیح ده، مطلب که بره دینه لاړو سټاپ لاس هټ کی، کلاندې لاړو پروفیټ دی. په دې کې امکانات ډیر شي نور مارکیټ لاندې لاړ شي او تاسو ټریډ پروفیټیبل جوړ شي او ګټه تنواله. همدا شانتي دی لانګ لیجټ ډوجي دی. لانګ لیجټ ډوجي کې چې دی هغه کې هم دا کینډل دا بوړو کې کو د بل چارت تاسو ګورئ. د دې اگزامپل تاسو دلته ګورئ چې دا هم دلته اگزامپل ګورئ ټرین تلې مطلب مارکیټ تلې دلته چې دی یو څه جوړ شوی دی لیجټ ډوجي جوړ شوی دی، یعنی مطلب باډي چې باډي وړه او لکېګانې غټي دي. باډي چې دا وړه ده، یعنی باډي خو هغه ټول ډوجيګانو وړه دي، خو د فرق څومره یو بل سره دی چې د بازو لکې وړي، بازو لکې غټي او د بازو ډوجي سر کې او باز اخر کې جوړیږي چې څنګه مخکې مرته خو ده. نو دلته تاسو ګورئ چې یو وړه ډوجي جوړه شوې ده، لیجند ډوجي جوړه شوې ده چې لیجند ډوجي دلته راغلو دلته ادمان ټرین ریورس کې ټرین بدلیږي، امکانات شته ده. نو دلته موږ تاسو مخکې ویل چې ټرین بدلی دوه امکانات دي، نو باید موږ صبر وکړو. یو کینډل 2 کینډل چې مارکیټ بره روان دی او که اپوزیټ روان دی، نو که مطلب یو کینډل 2 کینډل د زمونږ په نظر کې مثال دا ټرین لاندې تل او دلته اوس دا سپورټ علي مطلب واپس بره ځي، نو که 2 کینډل بره جوړ شي او کینډل کم از کم یو کینډل خو باید بره جوړ شي او دویم کینډل پسې هم جوړیږي یا روان جوړ شي، نو تاسو کولای شئ دلته اوس بره ټرین لپاره سودا وکړئ او ځان آماده کړئ. همداسې ګریپسټون دی. ګریپسټون چې تاسو وګورئ دلته اگزامپل وګورئ، دا ټول چې دی سره یو رقم دی، مطلب چې دا کم ځای کې راښکاره شي د ډوجیګانو نه هر شکل راښکاره شو مارکیټ چینجر حسابي. خو دومره دا چې تاسو باید په دې پوه شئ چې دا څومره زورور کم زورور د کم زورور نه د مخکې بر سره شریکه کم دا خبره. راځي چې ګریپسټون دی. ګریپسټون چې دلته ګورئ دلته ډوجي جوړه شوې ده، ګریپسټون ډوجي جوړه شوې ده، دا راغله مارکیټ بره تر دلته ډوجي جوړه شوې، نو یو کینډل 2 کینډل صبر وکړئ، انټری دلته ولګوئ. سیده بل ځای انټری نه، انټری دلته ولګئ. دا خبر زه ډېر تکراروم ځکه چې دا موږ ټول غلطي ده چې ډوجي جوړه شو ډایرکټ سودا وکړو، اکثرا مارکیټ بر اپوزیټ زی، نو چې اپوزیټ لاړو نو تاوان کیږي. د خاطر تاسو باید مارکیټ ته 2 کینډل صبر وکړئ، بیا نه پس ټریډ پکې ولګوئ. صحیح ده. راځي چې بل اخرنه ده ډریګن فلای. ډریګن فلای چې ده هغه هم یو اساسه موضوع ده. ډریګن فلای کې هم تاسو کله چې دا راښکاره شي نو تاسو باید همدغه شانتي کار وکړئ چې مخکې مرته ویلې ډریګن فلای جوړه شو. دغه اگزامپل کې تاسو ګورئ دلته یو کینډل 2 کینډل مثال مارکیټ بار ګوره اوس لاندې نه بار راغله، مارکیټ بار راغله، دلته باید تاسو صبر وکړئ چې 2 کینډل نور جوړ شي، لاندې بار تاسو باید ټریډ ولګوئ. کلاندې جوړ شي تاسو باید سیل لګوئ. دلته ګوره مارکیټ بار روان دی، دلته 2-3 کینډل نور بره جوړ شو، تاسو دلته باید لپاره آماده شئ، باید ټریډ ولګئ، مارکیټ چینجر حسابيږي. همدا شانتي مهمه موضوع چې دا هغه دی کې دا ده چې تاسو باید ګوره مارکیټ شاته هیستوري وګورئ، مخکې هیستوري مو ګورئ او بیا ټریډ ولګوئ. یو خدا موضوع ده. بل دا دی چې په دې ډوجیګانو کې په دې څلور رقم ډوجیګانو کې کوي زوروره ډوجي چې دا غا سٹار ډوجي دا چې دغه ګریپسټون او ډریګن فلای دومره کوي ډوجیګان نه دي، او لانګ لیجټ ډوجي چې دا او سٹار ډوجي چې دا هغه دواړه زورور ډوجي دي، خو مګر دواړه کار کوي. تاسو باید دا تخنیک زده کړئ چې کله چې دا ډوجي راښکاره کیږي تاسو باید شی وکئ، تاسو باید هغه ډوجي چې کله راښکاره شو نو مارکیټ اتمن ځان چینجي یا برزي یا لاندې زی، نو د دې لپاره باید تاسو صبر وکئ چې مارکیټ یو 2 کینډل د مثال بره مارکیټ ته لاندې 2 کینډل جوړ کړي، لاندې مارکیټ ته ډوجي جوړ شو باید بره د لپاره 2 کینډل جوړ شي، نو باغې نه بعد تاسو شی وکئ ټریډ سودا ولګوئ. صحیح ده. ان شاء الله په دې ویډیو په شی ویډیو لږ زر وګدا شو، ان شاء الله تر بل ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.